د کتابونو لوستل او مطالعه یوازې د خپل ځان د ګټې په خاطر باندې بسنه نه کوي، بلکې راتلونکو نسلونو ته د یو ښه فکر د انتقال په موخه باندې باید دا فرهنګ دود او عام کړو. که په کورني چاپیریال کې کتاب لولو، نو باید دا چاره د نورو غړو په وړاندې ترسره کړو، په ځانګړې توګه د ماشومانو په وړاندې، ترڅو دوی هم د کتاب د لوستلو سره لیوالتیا پیدا کړي. په حقیقت کې موږ دوی ته د کتاب د لوستلو او مطالعې ذهنیت ورکوو. که د ماشومانو ځینې پوښتنو ته ځوابونه په کتابونو کې وپلټو، اگر چې ځوابونه یې له خپل ذهنه ورکوو، نو په حقیقت کې به مو دوی له کتابونو سره آشنا کړي وي او د دوی په ذهنونو کې به مو د څېړنې او تحقیق بنسټ ایښی وي. دوی چې کله رالوی شي، نو د خپلو ستونزو د حل لارې او د خپلو پوښتنو ځوابونه به په کتابونو کې ګوري او دوی به څېړونکي او محققین کیږي.